السلام علیکم ستړي مشه د معجزې تیږې ناول درنو مینوالو هیله ده چې تاسې ټول په ښه اوسئ. تاسې په تیر کې د دغه ناول 5مه برخه اورېدلې وه او د 5مې برخې په پای کې تاسې اورېدلي وو چې وروسکي او ملګري یو غار ته ننوتل. ګوري چې په غار کې یو بوډا سړی پروت ده، خو هغه ځینې عجیبې او ریښتونې خبرې وروسکي ته وایي. وروسکي هم ډېر حیران وه. بالاخره بوډا ورته وویل چې زه به درته د معجزې تیږه وسپارم. دوی هم د معجزې تیږې د موندلو لپاره لټون شروع کړ. خو بوډا ورته یو ځل بیا وویل چې یوه خبره باید ستاسې په یاد وي چې دا تیږه تاسې ته مرګ او ژوند دواړه درکولی شي. وروسکي ورته وویل هغه څنګه؟ بوډا وویل د والدا نوم به دې نه وي هیر. هغه هم یو وخت زما په شان د دې تیږې ساتونکی وه. د وروسکي زړه د والدا په نوم سره ولړزېده. تر دې ځایه تاسې په تېره برخه کې اورېدلي وه. دا چې له دې وروسته څه کېږي ملتیا مې وکړئ. د وروسکي زړه ولړزېده. والدا اوس چېرته ده؟ بوډا ورته وویل دلته د همدې تیږې لاندې ویده ده. د وروسکي سترګې رډې راوختې. چټیات مه وایه. بوډا وویل زما په خبرو باور وکړه. والدا له څو پیړیو راهیسې د داسې چا په انتظار ده چې دلته راشي او ورته ووایي چې ورباندې ګرانه ده. هغه وخت به د معجزې تیږه ورکړي. وروسکا ته احساس ورلوېدلی و چې دا سړی ملنډې ورباندې وهي، خو د هغه ځینې خبرې رښتیا وي. دی باید په ځینو رازونو پوه شوی وای. ډرووید وویل دا میرمن په ښکلا کې جوړه نه لري. که دې ولیده په یو نظر به زړه ورباندې وبایلي. دا ستا په څېر یو ګناهګار انسان ته ماتله ده. وروسکي پوه شو چې له خطر سره مخامخ دی، خو بیا یې هم زړه غټ ونیوه. ډرووید وویل ته ماشوم وې. هغه وخت د مور په ګوته یو ګرانبیه ګوتمۍ وه. دې ګوتمۍ 3 قیمتي ډبرې درلودې. رښتیا نه وایم د وروسکي د تندي ګونځې سره ورغلي. خو دا زموږ کورنی راز دی. ته له کومه پوهېږې؟ بوډا وخندل. که اوس هغه ګوتمۍ د والدا په ګوته وي نو دا باور کوي چې والدا به د معجزې تیږه تا ته در وسپاري. وروسکي چیغه کړه خدایا د دې سړي له چټیاتو نور ستړی شوم. بوډا پر ځمکه هواره تیږه وښویوله. لنډې زینې وې. وروسکي د هغه په امر ورښکته شو. شیبه وروسته د وروسکي وحشتناکه چیغه پورته راوښته. رښتیا دي ګوتمۍ د هغې په ګوته ده. اوتو او کونرا یو بل ته په ویره وکتل. وروسکي په یو اوږده دهلیز کې ولاړ وه. یو خواته یې یوه ښځه پرته وه. حرکت یې نه درلود. پر ګوته یې د وروسکي د مور ګوتمۍ ښکارېدله. له پورته یې د ډروید غږ واورېد. د هغې لاس په خپل لاس کې ونیسه. دا باید پوه شي چې مینه ورسره لري. وروسکي په بیړه د پرتې ښځې لاس ورپورته کړ. ډروید وویل د ښځې له مخه نقاب لرې کړه. مه ویرېږه. دا کار تر هغو قتلونو اسانه دی چې تا وکړل. وروسکي لړزان د ګوتې ورنږدې کړې. د پرتې ښځې له مخې یې نقاب لرې کړ. یو ناڅاپه شاته شو. پښې یې ولړزېدې او بې حرکته ودرېد. ډروید چیغه کړه څه دې ولیدل؟ وروسکي د لیونیانو په څېر په راوتلو رډو سترګو د پرتې ښځې څېرې ته کتل. پر تندي یې مړې خولې راماتې وې. بوډا وخندل. وګوره څېره دې څومره بدرنګه شوې ده. ښه ده والدا ویده ده. د هغې پټې سترګې به نور رنځ هم درکړي. وروسکي په زحمت خپلې سریښ شوې شونډې پرانیستې. په ټیټ غږ یې وویل ورونیکا. بوډا وویل احمقه بیړه دې وکړه. په تیاره کې د ان د ورونیکا مخ ته هم ونه کتل. پوهېږې د ورونیکا پر ځای دې یوه بله مړه ښځه پر صلیب راوځړوله. وروسکي په بیړه پورته وکتل. بوډا د پخوا په څېر کمزوری نه ښکارېده. نیغ ولاړ وه او په څېره یې غوسه له ورایه معلومېده. ډروید وویل ځان دې ډېر چالاکه ګاڼه. قتلونه دې وکړه. جزیره دې د مظلومو خلکو په وینو ولړله. له اوله لا پوهېدم چې یو ډارن انسان یې. د توپانچو ګیټونه کش شول. ډروید ور وکتل. اوتو او کونرا د وسلو میلونه ورته نیولي وه. ډروید په ملنډو وویل هیله کوم ما مه وژنئ. له یوه کمزوري بوډا څه غواړئ؟ وروسکي چیغه کړه احمقانو ولې ماتله یاست؟ ویې ولئ. له توپانچو څخه یوازې تور لوګي راووته. وروسکي خپله توپانچه پورته ونیوله. ډروید وخندل دومره ساده نه یم. مرمۍ مې ایستلي دي. وروسکي پر زینه پښه کېښوده. یو غږ یې واورېد. حرکت مه کوه. ورو یې وکتل. ورونیکا توپانچه ورته نیولې وه. وروسکي په بیړه پورته وخوت. د بوډا تر څنګ تیر شو. له خپلو ملګرو سره یو ځای منډه واخیسته.
ډروید پسې ناره کړه. ښاغلی وروسکي د معجزې تیږه د هېره شوه. وروسکي د ډار سړی نه وه، خو دې پیښو یې پر ذهن اغېز کړی وه. نه پوهېده چې څه کوي او ولې له هغه ځایه راووت. په لاره کې یې څو ځله اوتو او کونرا ته وویل: رو نیکا مړه ده، ما په خپلو لاسونو پر صلیب راوځړوله. دوی په بیړه روان ول، خو وروسکي ځای پر ځای ودرېد. ویې ویل: زړه مې چوي، باید ډاډه شم چې هغه ورو نیکا وه که بل څوک. اوتو په خبره کې ور ولوېد: نو څه کوې؟ بیرته ورګرځو. کونرا وویل: نه، هغه وسله لري. وروسکي وویل: احمقه، تر اوسه نو هلته نه دي ماتله. درې سره بیرته د سمڅو خواته ورغلل. اوتو وویل: وګورئ، هغه رڼاوې نشته. لاندې ښکته شول. وروسکي ور لګیت ولګاوه. پر ډبرینو زینو ژړه رڼا پرېوته. یو دم د تیږې د ښویېدو غږ راغی. وروسکي په بیړه پورته وخوت. د بیرته تګ لاره د درنې تیږې په واسطه تړل شوې وه. وروسکي تیږې ته اوږه ورکړه، خو تیږه درنه وه. د وروسکي څېره له غوسې تک کشنه شوه. بیرته ملګرو ته راغی. په غوسه یې وویل: په دام کې یې واچولو. اوتو وویل: له ما سره بله توپانچه شته. وروسکي په غوسه وویل: احمقه، ولې دې استفاده ترېنه ونه کړه؟ د اوتو سره وځړېد. هغه وخت ورخطا شوم، هیره مې وه. وروسکي توپانچه ور واخیسته. مرمۍ یې وکتلې. سمې وې. ویې ویل: له دې ځایه باید د وتلو لاره پیدا کړو، که نه نو هډوکي به مو همدلته وراسته شي. کونرا خپل غاښونه وچیچل. دواړه به په خپلو لاسونو ووژنم. وروسکي وویل: خو که له دې څمڅې ژوندي ووتو. کونرا وویل: ما ته داسې ښکاري چې دوی هم تر اوسه همدلته دي. نو د څمڅې په خوله کې هغه تیږه چا کېښوده؟ ډاډه یم نورو ملګرو به یې دا کار کړی وي. کونرا له جیبه یې تیاره چاړه راوایسته. پرته له دې چې د وروسکي نظر وپوښتي، په تیاره کې ورک شو. وروسکي او اوتو په خپل ځای پاتې شول. پا ووت. د کونرا درک معلوم نه شو. دوی دواړه هم پسې ورغلل. وروسکي یو ځای نوک ونیو. ویې ویل: اورې، فکر کوم چې کونرا دی، بیرته زموږ خواته راسي. غږ غلی شو. مخکې لاړل. په یوه کوټه کې تیاره وه. دومره ښکارېدل چې یو څوک پړ مخې پروت وه. اوتو چیغه کړه: کونرا خپل کار کړی دی. وګوره، د دې سړي په ټټر کې د کونرا چاړه ننوتې ده. لاس ته یې برېښي. ډاډه یم دا د کونرا چاړه ده. وروسکي وویل: احمقه، داسې نه ده. ورغی، جسد یې پړ مخې راواړوه. اوتو چیغه کړه: کونرا! کونرا یې وژلی دی. وروسکي خپله توپانچه له جیبه راوایسته. ویې ویل: ډروید تر موږ ډېر چالاکه دی. اوتو په حیرانۍ سره د کونرا جسد ته کتل. وروسکي وویل: راځه. دواړه اوږده سالون ته ورسېدل. لاندې ښکته شول. د وروسکي زړه ولړزېده. ښځه پر خپل ځای پرته وه. وروسکي ور ټیټ شو. سترګې یې رډې راوختې. د ښځې مړې ګوتې د کونرا تر چاړه راتاوې وې. وروسکي په دقت ښځې ته وکتل. د لاسونو په بندونو کې د پړې سرې نښې پاتې وې. وروسکي وویل: دا هماغه ښځه ده چې موږ په تیاره کې د ورونیکا ګمان ور باندې کړی وه، او د هغې پر ځای مو پر صلیب راځړولې وه. وروسکي یو ناڅاپه د ښځې له ګوتو چاړه راواخیسته او د هغې ستونه یې ور پرې کړ. په غوسه یې وویل: اوس نو سمه مړه شه. مخامخ یو سیوری راغی. ورسره یې ورو غږ واورېد: زه دې وپېژندلم. وروسکي مخامخ توپانچه ونیوله. په تیاره کې د توپانچې له خولې سره رڼا ووته. یو چا وخندل: وروسکي، ته هغه څوک یې چې په دوکه پسې دوکه خورې. ته هغه څوک وژنې چې مخکې دې لا وژلی وه. وروسکي ور لګیت ولګاوه. یو ولاړ ځوان دیوال ته اوږه لګولې وه. ځوان متوسطه ونه درلوده. ویښته یې ژړ او څېره یې سره ښکارېدله. ځوان وویل: نوم مې ارسن لوپان دی او د اسپانیول اوسېدونکی یم. وروسکي په حیرانۍ سره ځوان ته کتل. ځوان وویل: زه د کاندهار ژمون د کورنۍ د ساتلو لپاره دلته راغلی یم. تا پیژنم. هغه کسان دې ووژل چې ډېر دې نه پیژندل. بې معنا قتلونو ستا زړه سخت کړی دی، خو تر اوسه لا په دې نه پوهېږې چې ورونیکا مړه ده که ژوندی. تا ان دومره بې رحمه یې چې د مقتول څېرې ته هم نه ګورې. تا دوه ښځې درلودې، یوه د رینولډ مور او بله هم د فرانسوا مور. 2 ورځې مخکې دې په تیاره کې خپله لومړنۍ مېرمن وویشته. د وروسکي زړه ولړزېده. ارسن لوپن په کونج کې له پراته جسد څخه څادر لرې کړ. ویې ویل: باور نه کوې؟ وروسکي خپلې سترګې پټې کړې. ارسن لوپن وویل:
تا ته مې نقشه وایسته او ته مې په خپله لومه کې راګیر کړې. وروسکي چیغه کړه له ما څه غواړې؟ ارسن لوپن وخندل. هیڅ، یوازې د کندهار ژمون له کورنۍ څخه ساتنه کوم. راځه د معجزې تیږه به په ګډه پیدا کړو. نیمایي شتمني ستا. اوتو ته غوسه ورغله خو څه یې ونه ویل. ارسن لوپن وخندل. خو لومړی باید په دې پوه شم چې فرانسوا چیرته دی. روسکي غلی وه. ارسن لوپن دوهم ځل پوښتنه تکرار کړه. فرانسوا چیرته دی؟ د وروسکي په زړه کې تمه پیدا شوه. فرانسوا یو چاته ارزښت درلود او د له دې موخې ډېره استفاده کولی شوای. خو بیا یې هم وویل. فرانسوا د تورې وهنې په مسابقه کې ووژل شو. لوپن وخندل چې زه دومره احمق نه یم. پوهېږم چې هغه ژوندی دی. وروسکي نه غوښتل چې په دومره اسانۍ دا چانس له لاسه ورکړي، ځکه غلی وه. دا و د معجزې تیږې ناول شپږمه برخه چې ما رحمت الله همت درته وړاندې کړه. په بله برخه کې چې یو ځل بیا اساسي چوپړ کوم. تر هغې ښه وختونه او خوشحاله ژوند.